تازه او نوې خبر د دوو سترو لیګونو قرعه‌کشۍ کې د افغان لوبغاړو موقع دا چې څه دي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر څه به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د نړۍ په کچه دوه ستر سوداګریز کرکټ لیګونه په 2019 او 2020 میلادي کلونو کې پیلېدونکي دي. په دې لیګونو کې افغان لوبغاړي هم هیله لري چې ولوبیږي. افغان لوبغاړي د نړۍ په کچه په سترو لیګونو کې برخوال هم دي، خو دوه ستر لیګونه چې آی پی ایل او بیګ باش لیګونه دي په همدې روانه میاشت کې ورته بولی کیږي چې ډیری افغان لوبغاړي ورته هم هیلهمند دي چې وابه اخیستل شي. د ډسمبر په 18 نیټه د استرالیا سوداګریز کرکټ لیګ بیګ باش لپاره بولی کیږي. له بولۍ وړاندې 15 افغان لوبغاړي په دې لیګ کې اخیستل شوي دي چې راشد خان د اډلایټ سټرایکرز، محمد نبی د میلبورن رینکیډرز، مجیب الرحمن او ظاهر خان د برسبن هیډ او قیس احمد د هوبرت هریکینز لوبډلې لخوا پیرل شوي دي. خو د حضرت الله زازی، نجیب الله زدران، نوین الحق، کریم جنت، شهزاد محمدی، عثمان غنی، اصغر افغان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران او نور افغان لوبغاړي هم هیله لري چې دې لیګ کې ولوبیږي. خو ګورو چې لوبډلې به بولۍ کې د دوی د اخیستلو دلچسپي لري او کنه. بیګ باش لیګ د 2020 میلادي کال د فبرورۍ تر 8 نیټې دوام کوي. د آی پی ایل لیګ بولۍ او د افغان لوبغاړو چانس. د استرالیا د بیګ باش لیګ له بولۍ یا قرعه‌کشۍ 2 ورځې وروسته د هندوستان د ستر سوداګریز لیګ آی پی ایل بولۍ په کلکته ښار کې ترسره کیږي. د دغه لیګ بولۍ لپاره 901 لوبغاړو نوملیکنه کړې ده چې 214 هندي او پاتې نورې بهرني لوبغاړي دي چې افغان لوبغاړي به پکې هم بولۍ ته وړاندې شي. په دې لیګ کې راشد خان، محمد نبی، ساخل او مجیب الرحمن له وړاندې د خپلو پخوانیو لوبډلو لخوا ریټاین شوي یا اخیستل شوي دي. خو زموږ په شمول د ډیری افغانانو هیلې دي چې ځوان افغان لوبغاړي هم په دې لیګ کې واخیستل شي. د هندي ورزشي ویبپاڼو د راپورونو په بنسټ د 2020 میلادي کال آی پی ایل سیالۍ به د مارچ په 28 نیټه پیل شي، خو ښایي تر هغه وخته یې نیټه کې بدلون راشي. نو ډېر امین او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان.